لغمان والی د مهترلام ښاروالۍ او کثیر الرشتوي انسټیټیوټ څخه لیدنه وکړه. لغمان والی محمد اسف ننګ په داسې حال کې چې د ولایت مالی او اداري رئیس انجینر مبارک شاه ابراهیمي او د پوهنې ریاست د اسلامي تعلیماتو د څانګې مرستیال مولوي فرقاني هم ورسره ول. د مهترلام ښاروالۍ او دغه راز د کثیر الرشتوي انسټیټیوټ له بیلابیلو څانګو لیدنه وکړه او د چارو د لا بهبود او چټکتیا په برخه کې د یادو ادارو مسؤلینو ته لازمې سپارښتنې وکړې. ښاغلي ننګ په دغه لیدنه کې د یادو ادارو د مسؤلینو د معلوماتو له اورېدو وروسته هغوی ته لارښوونه وکړه چې د ښې حکومتوالۍ د تمثیل او د خلکو ستونزو او غوښتنو د پر وخت رسیدنې په خاطر هڅه وکړي څو د خلکو کارونه د قانون په چوکاټ کې پرته له ځنډ پر وخت اجرا شي او چاته هم د شکایت موقع برابر نشي. لغمان والی همدارنګه په ادارو کې د مامورینو د حاضرۍ په پابندۍ د ټینګار ترڅنګ د یادو ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې خپل کارځای ښکلی او پاک وساتي.